ته خپله ازادي واخله، که ته پښتون یې رښتیا ځان ته پښتون وایه، ورسه په صوبه سرحد کې دې ټوپک واخله، غیرت وکړه، ښځې مه راباسه ګډېدا ته چې ښځې ورته ګډوي پنجابیانو ته، ورسه خپل غیرت وکړه، ټوپک واخله لکه حکیم الله مقصود، لکه بیت الله مقصود، لکه نور دغسې غیرتي مشران مخامخ له پنجابي سره په سنګر کې وجنګېږه. دلته راځې ته د ما په سیاست کې خبرې کوې، تا اول خپل ځان له غلامي خلاص که. تاسو د افغانستان له خلکو سره خیانت کړی ده. افغانان د پنجاب په نوم وژل کېږي، تاسو هلته ډولونه وږئ پنجابیانو نه، په ډول او په ساز او په سرود باندې تاسې ازادي اخلئ. تاسو ښځې ورته راایستلې دي، پنجابیانو ته یې ګډوئ. بې غیرته که ته غیرت لرې خو ورسه جنګ ورسره شروع که، ته جنګ شروع که، ښه جنګ ګرم که، بیا ما ووینه که زه افغان ومه زه دا رانغلم بیا به ما ته ووایې. ته دلته د خلکو په سترګو کې خاورې ورچوې، خپله هلته په خپل هیواد کې په سیاست سره ازادي غواړې، په نرمي سره یې غواړې، عدم تشدد نه کوې چې هیواد دې وران نه سي. او دلته راځې د ما په هیواد، د ما په خاوره کې د ما افغانان دلته د ما دغه د کابل ادارې د پنجابي په نوم باندې تر خاورو لاندې کړي دي. د پنجابي په نوم باندې د ما زرګونه هیوادوال اوس هم په زندان کې ناست دي. په کومو سترګو دغه د ارګ غلامان نن سرټیټې عمران خان ته ولاړ دي. سیاست دغسې وي، سیاست څیوري څوک چا سره کوي، بیا خپل خلک دې ته نه مجبوروي چې دغه سفارت په مخ کې د یوه پاسپورټ د یوې ویزې لپاره یې ښځې تر پښو لاندې سي. د افغانانو تاریخ یې شرمولی ده. ته ولاړ شه په خپله خاوره کې د ازادي واخله، که نر وې ورسه نران دې ور وباسه، ښځې دې مه ورباسه، ورسه ټوپک واخله، سره خولۍ دې په ځمکه وغورځوه، د اوسپنې خولۍ په سر کسې په سر دې مرمۍ ونه لګېږي، مردار نه سې، ورسه د پنجاب په ضد باندې وجنګېږه. دلته راځئ د افغانانو په منځ کې تاسو خیانت کړی ده، تاسو خاینان یې، لر او بر چغې وږې، ته خپله بې غیرته یې چې خپله ازادي واخلې. ما افغان خپلې خبرې ته د ما افغانان پرېږده چې یو ورځ زه له امریکایي نه ازادي واخلم، یارې زه په خپل هېواد کې امن راولم. تا نن سر راپورته کړی ده، دا 20 کاله ته چېرته وې، دا 40 کاله ته چېرته ویده وې. دغه سیمخاردار چې تېرېږي خو د تا په خاوره کې راتېر شو، ته بې غیرته افغان ځان ته وایې، لر او بر چغې وږې، ته چېرته وې؟ خو مردار پسې راووځه، ټوپک راواخله چې له مرګ نه هم ډارېږې او بیا ازادي م غواړې. والله بالله که ته د ازادي په ټوله زندګي واخلې کې په ټول ژوند واخلې. ډېره مننه. راځو بل ورور ته مهرباني ما ته وخت راکړې، ما ته د وخت رانه کړه، زما خبرې د په نیمایي کې پرېښودې. دلته که د افغان په غوږ ونیسه، ډېر وخت هم تاسو ته درکړی ده، نن به د یو افغان په حیث دلته خبره کوې، حقیقت به وایې. که حقیقت ویلی سې مهرباني، نه سې ویلی د شیطانت خبرې به دلته نه کوې. زه د 20 کاله د پنجاب په نوم وژلی یم، نن که نر یې غږ پورته کړې په کابل کې دې ولې د پنجاب بیرغ کړولی؟ مایک ته بند که. زه تا ته دا وایم پېښور شورا د پېښور چېرته دی؟ په دې 20 کاله کې یو ثبوت ما ته راوړ، په دې 20 کاله کې د یو اسناد چاته ورمخته کړل؟ د دنیا استخبارات دې راوستلي دي، بس په دغه شعار باندې پېښور شورا د کوټې شورا ده، بس دغه کوي. په خپل ولس کې خو ورسه بیا په شورا باندې به دې حمله کړې وه، که نر وې د امریکا او د ناټو تیارې در سره وې، دا بې پیلوټه چې د ما په کلو کې استعمالولې، هلته به دې استعمال کړې وې. لمر په ګوتو پټوئ، د خلکو سترګو ته خاورې ورشیندئ. لږ شرم وکئ، لږ حیا وکئ. والله بالله د تاسو په افغانیت باندې موږ شرمېږو. دښمني را سره وکړه، په نره یې وکړه، په غیرت یې وکړه، په هر څه باندې سترګې پټوې، په دروغو باندې سیاست چلوې. ډیپلوماسي دغسې وي. مهرباني میوند صاحب محترمه، مهرباني. مولوي صاحب محترمه، په ډېرې بښنې سره یو ملګری د لاندې د کمنټونه کوي، هغه راجګ کړه. څوک ده ملګری وطن صاحب؟ څوک ده؟